نننې زمونږ سبق سورة المائده شپږمه سپاره اوم نمبر آیات خوانوالی آیت نمبر 11 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واذكروا نعمة الله عليكم او یاد کئی نعمت دا اللہ پتا سباندی وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا او وعده دا اللہ آغا چی پوخوالے کڑے دے تاسو سر پا آغی باندے کل چویل تاسو واوری دمونگا او تابداری کو مونگا واتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نا ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ پوہ دے پرازنو دسنو باندے یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اے مومنانو شیطاسو کلک ادری دن کی دپار درزاد اللہ گواہی کون کی پا انصاف وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا او باعث تن کی تاسو لرا بغض دے یو قوم پا دی خبران چی تاسو انصاف ان کئی اعدلوا هو اقرب للتقوى انصاف کوئی دا دیر نزدیدہ پریزگار آئیتا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون او اویری گئی دا اللہ نا یقیناً اللہ خبردار دے پا آغا چتاسوی کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعدہ کڑی دا اللہ کسانو سرا چیمان راوڑی دے او عمل کڑی دے نیک پا طریقہ دے پیغمبر علیہ السلام لهم مغفرة وأجر عظيم دیلرا بخندا او اجر لوی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم او آغا کسان چی کپریو کو او نسبت دروغیو کو آیاتن زمونگتا
دغه کسان جهنميان دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اے مومنانو یاد کئی نعمت اللہ پتا سبان دے. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم کله چې قصد کو یو قوم دا چې اوږد کی تاسو ته لاسونه خپل فکف أيديهم عنكم نو بند کړل لاسونه د هغوی ستاسونه. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. او ویریږئ د الله نه او په الله باندې ځان دې وسپاري مؤمنان.